بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ د یوټیوب چینل ګران لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. ګران لیدونکو، موږ د فزیک د عملي تجربو د لړۍ په دوام نن د 10م ټولګي عملي دوهمه تجربه په عملي ډول در سره شریکوو. هیله ده چې تجربه تر پای را سره وګورئ. دا تجربې د افغان تعلیمي اکاډمۍ او کندهار ساینس مرکز په ګډه همکاري ترسره کیږي. د ټولګي مو 10م ټولګي مضمون فزیک دی. موضوع اندازه کول. هدف د مایکرومتر استعمال دی. د ضرورت وړ وسایل چې دي مایکرومتر، تار، فلزي ګلوله او کاغذ دی. ګران لیدونکو، هغه څه چې په تجربه کې ورته اړتیا ده هغه به زه یو جلا درته معرفي کړم. دا مایکرومتر دی او دا هم تار دی، فلزي ګلوله او دا هم کاغذ دی. مایکرومتر څه شی دی؟ مایکرومتر هغه وسیله ده چې د هغه په واسطه باندې ډېر کوچنی اوږدوالی اندازه کولی شو. یعنې د دغه مایکرومتر په واسطه باندې موږ کولی شو چې د 1 ملي متر سلمه برخه اندازه کړی شو. د 1 ملي متر سلمه برخه، یعنې د دقت یا کرتوب چې دی هغه 0.01 ملي متر دی. یعنې تر 0.01 ملي متر پورې پر دغه مایکرومتر باندې موږ کولی شو اوږدوالی اندازه کړو. یعنې په د کاغذ پنډوالی، د تار پنډوالی او همدارنګه د وریښته پنډوالی هم موږ کولی شو چې د دې مایکرومتر په واسطه یې اندازه کړو. دا مایکرومتر دوې برخې لري. یوه برخه چې د متحرکه برخه ده او بله برخه چې د ثابته برخه ده. دغه برخه چې ده دا متحرکه برخه ده، دا متحرکه برخه ده او دا یې ثابته برخه ده. دلته تاسو وګورئ ګران لیدونکو، دغه اوسپنه چې دا وځي او ننوځي دې ته وایي چکش وایي او دې ته سندان وایي. او دغه چې دی دا لاکناټ دی، د دې چې دی کلپ دی. کله چې جسم د دغه چکش او سندان تر مابینځ برقراره سو، ځان یې ونیوی، نو بیا موږ دا بندوو یې تر څو دقیق اندازه راته وښیي. او دا مایکرومتر موږ وویل چې تر 0.01 ملي متر پورې دی اوږدوالی اندازه کولی شي او لوړ څومره اندازه کولی شي؟ هغه تر 25 ملي متر پورې، تر 25 ملي متر پورې دی اوږدوالی اندازه کولی شي. یعنې لوړ حد یې 25 ملي متر دی او ټیټ حد چې دی هغه یې 0.01 ملي متر دی. په دې میله باندې تاسو ګورئ دغه 0، 15، 10، 15، 20، 25 لیکل شوي دي. دا هر خط چې دی دا موږ ته 1 ملي متر راښیي. او دا لاندې خطونه تاسو وګورئ، د دې خط لاندې کوچني خطونه دي. دا هر خط چې دی دا موږ ته 9 ملي متر راته ښیي. ښه، که چیرې 1 ملي متر او 9 ملي متر اندازه وه، دا خو موږ د دې میلې څخه وایو. د 9 ملي متر څخه کمه برخه چې ده موږ د دغه کور څخه وایو. دا کور که چیرې کور یو دوران وکړي، دا یو دوران یې 9 ملي متر کېږي. یو دوران یې 9 ملي متر کېږي. تاسو ګورئ ورته. اوس ګورئ پر 0 باندې برابر دی. 0 پر دغه خط باندې برابر دی، نو اندازه 0 د اوږدوالی 0 دی. که ورته مایکرومتر ته حرکت ورکوم، ګورئ 0 راځي، بیرته چې 0 همدغه خپل ځای ته راورسېدی، لاندې 9 ملي متر ښکاره شو. که چیرې یو دوران بل ورکم، لوړ به یو خط ښکاره شي، یعنې 1 ملي متر شو. که یو دوران بل ورکم نو بیا چې شو 1.5 ملي متر شو. یو خط لا لوړ 1 ملي متر معلومیږي، د 1 ملي متر څخه دې خواته بل خط هم معلومیږي چې هغه 9 ملي متر دی. بل ګران لیدونکو، موږ څنګه پوهېږو چې د مایکرومتر سم دی؟ ګورو دلته دغه ته د مایکرومتر کلي ورته وایي. کله چې مایکرومتر ته تر چکش او سندان تر مابین جسم کښېږدو، بیا د ده په واسطه باندې کور ته حرکت ورکوو. داسې حرکت ورکوو. کله چې دا یو ټک یې وکړي بس جسم پرېږدو، نور کور نه څرخوو، دوران نه ورکوو، ځکه هلته بیا فشار پر راځي، دا جسم دقیق اندازه بیا موږ ته نه راښیي.
که چیرې مایکرومتر غواړو چې موږ چک کړو چې سم دی که نه دی داسې ګورئ یو ټکی همدغه مایکرومتر سم دی او که چیرې ټکونه ډېر زیات کول نو بیا مایکرومتر چې دی خراب دی سم نه دی. راځو د مایکرومتر په واسطه باندې زه د دغه فلزي ګلولې قطر به اندازه کړم. دا فلزي ګلولې قطر اندازه کوم. دا چې کله راواخلم چکش او سندان تر مابین یې کښېږدم راځم دته حرکت ورکوم. دا یو ټکی وکړي بالا یې پرېږدم د چکش او سندان تر مابین ځای ونیوی. اوس راځم دا کلپوم یې لاک سو دا ځینې ایسته کوم. اوس ګورم چې د میلیمتر څو خطونه معلومیږي. میلیمتر 15 14 18 18 خطونه معلومیږي. تر 18 میلیمتر اخواته هم یو کوچنی خط لاندې معلومیږي چې نیم خط دی نیم میلیمتر راته ښیي چې 18 نیم میلیمتر کیږي. 18.5 میلیمتر 18.5 میلیمتر د پوره برخه شوه. نو هغه اعشاري برخه یې د کم ځای د کوار څخه وایم. ګورئ اوس ګورم چې کوار څومره دوران کړی دی. کوار دا د 0 15 10 11 په اندازه باندې د 10 څخه تاسو وګورئ د 10 څخه اخواته 11 خط چې دی دلته برابر دی. نو 11 خطه چې دی هغه کوار دوران کړی دی. 11 خطه 11 راخلم د ورنیر کالیپر په دقت کې ضربوم. د ورنیر کالیپر دقت تاسو وګورئ دلته لیکل شوی دی 0.01 میلیمتر دی. نو په دې 0.01 میلیمتر کې څه کوم ضربوم یې. یو ضرب یو دا یو ضرب 0 دا 0 یو ضرب 0 0 یو ضرب یو ضرب 0 0 یو ضرب 0 0 دا به څو شي دا یو او دا به هم څو شي 0 0 څو خانې اشاره نه لري 2 خانې. نو 0.11 میلیمتر چې دی دا د کوار برخه چې کوار ګرځېدلی و. دا 0.011 راخلم د 18.5 میلیمتر سره جمع کوم. 18.5 میلیمتر جمع 0.11 دا اشاریه عدد راسته طرف ته که صفرونه واخلو صفرونه معنا نه لري فرق نه کوي. دې ته یو صفر ورکوم 0 جمع یو دا یو 15 جمع یو دا شپږ اشاریه پر خپل ځای راځي. 8 جمع 0 دا 8 یو خپل راځي. 18.1 میلیمتر چې دی دا د دغه فلزي ګلولې قطر. اوس راځو د دغه مایکرومتر په واسطه باندې د دې تار پنډوالي اندازه کوم. دا د حرکت ورکوم. ګوري کرار چکش سندان ته نږدې کیږي. چې دا یو ټکی وکړي بس بالا یې پرېږدم یې دا بندوم. دا دې بند کړي. اوس ګورم چې د میلیمتر او نیم میلیمتر څو خطونه معلومیږي. د نیم میلیمتر یو خط معلومیږي. دا دې معلومیږي نیم میلیمتر یعنی 0.5 میلیمتر د پوره اوږدوالی دی پنډوالی. خو هغه پاته برخه چې دا هغه د میلې څخه نه معلومیږي هغه د کوار څخه اندازه کوم. ګورم چې کوار په څومره اندازه باندې څرخېدلی دی. کوار تاسو وګورئ دا 40 په اندازه باندې کوار دوران کړی دی. ګورئ 45 خط دغه سو دا 44 خط چې دی د دا سره برابر دی. نو 44 راخلم په 0.0 یو کې ضربوم. په 0.01 کې څه پکوم ضربوم یې ځکه 0.01 چې دی هغه د دغه مایکرومتر دقت یا کرتوب دی. 4 ضرب یو دا 4 ضرب 0 0 4 ضرب 0 0 4 ضرب یو دا 4 4 ضرب 0 0 4 ضرب 0 0 دا 4 دا هم 4 دا 0
صفر دوې خانه اشاریه لرو جلا کوو 0.440 ملي متره دا شوه نو 0.5 خو پوره وه نو جمع 0.440 ملي متره به نور د دا کورو سره جمع کړم دا به سي 4 دا به سي 9 دا اشاریه دا 0 نو د دغه تار پنډوالی چې سو 0.4 ملي متره سو 0.4 ملي متره ګران لیدونکو ما وویل چې د کاغذ پنډوالی هم ورباندې اندازه کولی سو دا کاغذ پنډوالی کاغذ راخلم د ده تر مابین ږدم دا دې کښې مې شوی اوس ده ته حرکت ورکوم ټاکې وکړي چې ټاکې وکړي دا بندوم کاغذ خو ډیر نازک دی تاسو وګورئ نه ملي متر معلومیږي او نه نیم ملي متر معلومیږي د کاغذ یوازې اندازه د چا څخه وایي د کور څخه چې څومره اندازه کور څرخېدلی دی 15 ملي متره 10 ملي متره 12 ملي متره کور څرخېدلی 12 ملي متره نو دا 12 راخلم په 0.01 کې به ضرب کړم 12 ضربوم په 0.01 کې 0.12 کې ضربوم 2 ضرب 1 2 2 ضرب 0 0 2 ضرب 0 0 1 ضرب 1 1 ضرب 0 0 1 ضرب 0 0 2 خپل راځي 1 جمع 0 دا 1 0 جمع 0 0 دا 0 څو خانې اشاریه لرو 2 خانې 2 جلا کوم نو وایم چې د دغه کاغذ پنډوالی چې سو 0.12 ملي متر دا سو د کاغذ پنډوالی ګران لیدونکو دغه وه زموږ او ستاسو ته نن ورځې تجربه چې په عملي ډول باندې موږ د مایکرومتر استعمال طریقه او مایکرومتر مو خپله د هغه برخې مو وپېژندلې او هم د مایکرومتر په واسطه باندې د فلزي ګلولې قطر اندازه کړئ د تار پنډوالی مو اندازه کړئ د کاغذ پنډوالی مو اندازه کړئ هیله ده چې دا تجربه تر پایه پورې وګورئ تر راتلونکې تجربې پورې مو په الله سپارم